بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ساحه کې ما د ساحه اکاډمي له خوا نه دوستانو ستاسو په خدمت کې د فوټوشاپ یو ښکلي درس سره. په دې درس کې به موږ دوستانو دا کوم بینر چې دا به موږ تیار کړو، څنګه کولی شو چې داسې یو رایبن جوړ کړو. نو دا رایبن دوستانو ډېر عادي طریقه لري. اوس به تاسو وښیم چې دا موږ څنګه جوړولی شو. د ټول نه د مخه به کنټرول ایچ سره زه خپل ګریډ آن کړم، یا د ځای نه شو او شو ګریډ په دې شکل ګریډز راغی. هغه نه پس شیپونو کې موږ اخلو ریکټینګل ټول اخلم. یو ریکټینګل مې رسم کړ دوستانو. کنټرول ټي سره دا ریکټینګل د کنټرول ټي سره سلیکټ، او هغه نه پس دلته په دې آپشن په کلیک او یا هم کنټرول زی چې بله طریقه یې دوستانو د سره مې کنټرول ټي کو او دلته ایډیټ کې فری ترانسفورم او وارپ ته راغلو. په وارپ کې دوستانو دا وارپ واخیستو او فیصدي موږ دلته 100 کړ. 100 پکسله به دا اوچت شي په دې شکل. او اوکې، دا لومړی بینر خو زموږ جوړ شو. بیا کنټرول ایچ سره ګریډ مې آن کړ. بل یو ریکټینګل اخلم، اوکې، کنټرول ایچ سره بیرته دا هم کنټرول ټي او همغه وظیفه موږ په ده هم اجرا کوو. د ځای نه او درجه یې کوو موږ 100 درجې یا 100 پکسله. دا پورته او خوځېږي. په بخښنې سره یو شی مې له یاده ووته چې هغه به دلته راشو، موږ دا پین ټول به واخلو، په ده به کلیک وکړو او له ده پین نه به موږ ایډ انکر پوینټ په دا منځ کې به یو انکر پوینټ موږ ورته اضافه کړو. بیا دا ډایرکټ سلیکشن ټول اخلو او دا لږ دلته راوړو او دغه کونجونه ورته وصلو په دې شکل. بیا موف ټول سره کنټرول ټي سره سلیکټ وارپ کسټم کې راځو، دا شیپ اخلو او په دې کې موږ صرف 100 پکسله دلته وارپ ورکړو، ډېر نه. هغه نه پس د خپل شیپ راوړو، په داسې ځای کې ورته قرار ورکوو. د دې لپاره چې رنګونه موږ ته معلوم شي، نو ایډیټ کې راځو، ګریډینټس، او په ګریډینټ کې موږ دا ګریډینټ اخلو او دلته درجه 0 کوو چې دا موږ ته ګریډینټ په دې شکل راکړي، او انورس چې دا توروالی دی خوا او سپینوالی دی خوا راشي، د ځای نه هم موږ اجسټ کولی شو. اوکې، دا لیر دا د بل لیر دی لاندې راوړو په دې شکل. اوس راځو پین ټول اخلو. په پین ټول کې ساده پین ټول او یو کلیک دلته، بیا په دې پوینټ کې لږ کرو ورکوو په دې شکل. آلت سره دلته کلیک کوم چې دا کرس له ختم شي. بیرته راځو دلته یو کلیک په دې کونج کې او دلته دې باندې هم یو ګریډینټ اچو تر څو موږ ته
د دې رنګ لږ سم معلوم شي. راځو په ګریډینټو کې تاسو خپل د خوښې ګریډینټ اچولی شئ، خو زه دا ګریډینټ پرې کاروم او یا هم دا ګریډینټ مې وکاروه. انګل 0 په دې توګه ماته دا ګریډینټ پکار. اوکې، هغه نه پس راځو دا مین په کوم ریکټنګل چې دا په دې باندې رائټ کلیک بلینډینګ آپشن ته د باندې هم موږ ګریډینټ کې دا ګریډینټ چې دوه خواته لکه تاریکه رنګ دی او منځ کې رڼا رنګ، او د ځینې به موږ ورته اوس خو داسې دی، اوس خو په دې شکل دی، موږ غواړو چې سم په دې شکل موږ ته دا جوړ شي. او د ځینې بیول کې هم لږ ذره بیول ورکوو، تقریبا 2 پکسله بیول دې ته ورکړو. راځو اوس خپل دا 2 لیر چې دي بیکګراوند به زه لاک کړم. لاندینی 2 لیر چې دي دا کنټرول جې سره ډوپلیکیټ، کنټرول ټي سره سلیکټ او رائټ کلیک فلپ هوریزونټل مخه به دې خواته وشي، دا راوړو، دا خپل راوړو دلته. په دې شکل او دا هم نو د دې ګریډینټ انورس کوو. اوکې، نو دا کوم بیسیک بینر چې هغه ګران دوستانو جوړ شو. اوس ورته ټیکسټ لیکو. د دې لپاره ګران دوستانو چې زما ریکارډینګ روان دی او کمپیوټر مې ډېر سلو دی او دلته یو بل درس دی چې هغه هم ما په رینډر کې اچولی دی، د لپاره نو کمپیوټر مې ډېر سلو روان دی. ټیکس مې ولیکه، ځکه لاندې د نه ښکاري نو پورته م راوړه او موف ټول سره کنټرول ټي ټیکسټ مې سلیکټ کړ، سایز لږ ذره غټو، په دې اندازه. اوکې، دلته ټیکس باندې کلیک او ریسټرایز ټیپ ټیکس مې ریسټرایز کړ. اوس موږ ته یو لیر په شان شو، بیا که کنټرول ټي کو نو دا آپشن د وارپ به موږ ته فعال شي. اوس به په عین شکل 20 پکسله وارپ دته هم موږ ورکړو تر څو زموږ د پاینر سره مساوي شي په دې شکل. نو اوس دوستانو دا ټیکس به سینټر ته کو. او دلته به راشو، ټیکس ته به موږ کلر اورلی یعنې یو رنګ ورکړو. زما په نظر سپین رنګ به ښه وي، داسې، او لږ ډراپ شیډو به هم ورته ورکړو په دې شکل. نو اوس ګران دوستانو وګورئ چې زموږ باینر جوړ شو او یو څه چې بل پکې کول غواړم دو ته به هم موږ په افیکټ کې لږ
بیول او امبالس ورکو چې دا ژی لږ زره ډبل والی پیدا کړي ډیر نه صرف 2 پکسله اوکې او د همدغه افیکټ به کاپي لیر سټایل او په دغه بل باندې پیسټ لیر سټایل نو دا بغلی هم جوړ شو پاتې دا 2 کونجونه شول په دوه کې به د باندې لاړ شو ډبل کلیک دلته هم بیولن امبالس 100 پکسله صرف 2 پکسله بیولن امبالس او دلته هم بیول اند امبالس 2 پکسله نو دا دوستانو زمونږه ابتدایي بینر چې دی یا رای بان چې ورته وایي رای بین مونږه تیار شوی دی د افغانستان د ښکلي نوم سره په دې کې مونږ ډېر اډوانس کارونه نور هم کولی شو چې دلته مختلف ټیکسچر په دې کې وکارو او نور داسې زیات شیونه مونږ په دې کې وکارو نو د اوس دپاره تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ هیله ده چې دا درس مو خوښ شوی د نورو درسونو دپاره زمونږه یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ که یو خبره زه یادولی وکړم دوستانو زما د 100-1.5 نه زیات دوستان دي چې ماته میسجونه کوي او زما درسونو په تمه اوسي مګم په یوټیوب چینل کې زما سبسکرایبشن چې دی صرف 14 کسان دي یا خو دوی په دې نه پوهېږي چې څنګه په یوټیوب کې سړی چینل جوړوي یا یو چینل سبسکرایب کوي تر څو د هغه درسونه تعقیبولی وشي او یا به سبسکرایب کول نه غواړي نو د هغو دوستانو نه هیله کوم چې زموږ د تشویق لپاره په یوټیوب چینل کې ساین ان او زموږه یوټیوب چینل سبسکرایب کړي نو دوستانو ستاسو د کامیابۍ په هیله د خدای په امان